سلامونه دوستانو، یا د چې ټول به روغ جوړ یئ. راځو نن ورځ موږ باډر وایو. باډر کې موږ مکمل خبرې کړې وي چې څنګه موږ کولی شو باډر واخلو، د هغه سایز، د هغه سټایل، هغه ټولې خبرې موږ کړې دي. کلر هم څنګه ورکوو، هر قسمه کلر تاسو چې غواړئ تاسو پرې اپلای کولی شئ، که هغه ټرانسپیرنټ وي، که هغه هر طریقې سره وي. نن موږ باډر کې دغه وایو، دا څنګه کولی شو موږ ایمیج راوړو. سیم په دې ځای کې راځم او دلته مې یو فولډر جوړ کړ د باډر ایمیج په نوم باندې. تاسو ورته ښه واضح ګورئ، ښه دقیق ورته ګورئ، لږ ذره یو سټپ نیم به پکې مغلق وي، نو بیا چې مشکل سره مخ نه شئ. دلته کې راځم، زه یو فایل جوړوم د HTML په نوم باندې. دا به زما سره څه شي، دا زما سره فرض کړه انډیکس یا هر یو نوم تاسو چې اخلی ورته ورکولی شئ. صحیح ده، زه ورته باډر ورکوم یا که هر نوم زه ورته ورکوم، زه ورته ورکولی شم. دې ته فرض کړه ما ورته باډر ایمیج ورکړلو، نوم ته به خیال کوئ، ښه ورته باډر ایمیج یا تاسو داسې کولی شئ دا یوز کوئ یا دا انډرسکور یوز کوئ. او بیا خلاص شوم، دې ته به زه راشم، څه به ورکړم HTML ایکسټینشن به دې ته ورکړو. بل فایل به زه واخلم د CSS په نامه باندې، د CSS فایل به واخلو سټایل دپاره. نیو ته راځو، نیو نه ښکته دلته ټیکس ته راځم او ټیکس کې به زه واخلم سټایل. دې ته هم تاسو کولی شئ چې هر نوم ورته ورکوئ، تاسو ورته ورکړئ. ایکسټینشن مهم دې ته مو خیال وي چې CSS به ورته ورکړئ. صحیح، دا مو چې کله ورته ورکړلو، اوس موږ دې ځای کې به زه یو بل فولډر جوړ کړم، یا دې تاسو که غواړئ فایل نه واچوئ یا اچولی شئ، ورسره مشکل نشته ده، چې کوم قسم د تاسو ته اسانه راځي. خو په دې خاطر چې تاسو ته مشکل نه اوسي، زه هم دې سره عادي فایلونه اچوم. کوم فایلونه چې زه غواړم، کوم ایمیج چې هغه له باډر سره راشي، هغه زه دغه ځای کې ورته اچوم. نو په دې خاطر باندې ما سره دغه ځای کې ځینې ایمیج پرتې دي، ما را ډاونلوډ کړي دي. تاسو کولی شئ چې دا را ډاونلوډ کړئ په خپله خوښه باندې، چې هر څومره ستاسو په کار وي را ډاونلوډ یې کړئ. صحیح ده، د ځان لپاره به یې له ګوګل نه را ډاونلوډ کړئ. دا زه راخلم دې ځای کې زه پیسټ کوم او بیا زه راځم دلته کې ما سره دا بل پکچر هم ده. هر یو ایمیج چې تاسو په کار وي، تاسو کولی شئ چې راواخلئ او هغه هلته کې ورکړئ راولئ. دا مې راواخیستلو او دا به هم زه دلته کې څه کړم، پیسټ به یې کړم. دا زما سره هغه ایمیج دي. تاسو به یې څنګه را ډاونلوډ کړئ، داسې کار به وکړئ چې را به شئ خپل کروم ته او کروم کې به ولیکئ چې باډر ایمیجز لیکئ، څه شي ته لیکئ ته یې لیکلی شئ. پر مثال HD باډر فول HD ورته لیکئ. هغه پکسلیپ کې pixels.com کې پیدا کولی شئ، هر ځای کې چې ته پیدا کولی شئ. زما ستونی نن کار نه کوي. HD ایمیج باډر ایمیجز که نه، دا به واخلئ او بیا چې ګوره تاسو کله ګوګل کې یو شی سرچ کوئ، فرض کړه ستا تصویران په کار دي، اوهو نیټ کار نه کوي را سره، خو زه خیر هغه زما سره څه شی شو، هغه زما سره د ایمیجز ما را ډاونلوډ کړم. دې طریقه به تاسو راشئ ګوګل ته، هغې ځان لپاره ایمیجز را ډاونلوډ کړئ. کوشش کوم چې د وای فای کنیکټ شي، په دې خاطر چې وای فای لږ ضرور ده. ما ځای چینج کړو او زه لږ دې خوا راغلم وای فای خواته، خو مشکل دا ده تیاره ده، نو که کیبورډ کې به لږ ذره مشکل راځي. ښه تاسو اوس ورته ګورئ، راځو خپل درس ته او درس باره کې خبرې کوو. راځو دلته کې چېرته کې ګوګل کروم ته به تاسو راشئ. صحیح، کروم ته چې کله راغلی، کروم کې به دې ځای کې نه ده، تاسو سرچ کړئ HD باډر ایمیجز یا هر یو تاسو خوښ وي هغه به تاسو سرچ کړئ. ډیزاین او PNG او شیپ څه په کار دلته کې راغلی، ګوره دومره ډېر باډرز تاسو سره پراته دي. په دې کې دې فرض کړه یو دانه خوښ کړلو، کوم یو دې خوښ کړو، فرض کړه دا یو ایمیج دې خوښ کړو یا دې بل ایمیج خوښ کړی ځان لپاره. هر ایمیج چې تاسو خوښ وي هغه تاسو اخیستی. HD باډر لږ سیټ نه ده، لاندې سپیس لري، بیا به تاسو دا کرف کوئ. هغه هم دا چې دا بیا تاسو نه کرف کول غواړي، نور مشکل نشته ده. دا باډر فرض کړه زما په کار ده، یو دوه نه زه ته کوم، نور به تاسو خپله وکړئ. صحیح ده، دا مو په کار وي. نورې کومې باډر چې تاسو په کار وي، هر قسم باډر وي، مشکل نشته. زه دا باډر راخلم، دا به زه سیو کړم. وګوره سیو ایمیج رایټ کلیک پې وکړئ او سیو یې کړئ. کوم ځای کې سیو کوو، په ډیسکټاپ کې زما سره ما یو فولډر جوړ کړ، د څه په نامه باندې ما فولډر جوړ کړ، ډیسکټاپ باندې د باډر ایمیجز په نامه باندې ما فولډر جوړ کړ. دا ده باډر ایمیج ته به لاړ شم او دې ځای کې به زه دا سیو کړم. دلته کې ما نوم ورنه کړو، نوم یې چې سو ډاونلوډ PNG. تاسو غواړئ هر قسم نوم یې ورته ورکړئ. ښه چې دا مو کله وکړل، اوس تاسو څه کولی شئ دې نه پس. دا فرض کړئ یو تصویر ما راوړلو، اوس سمپل راشئ همدغلته کې تاسو خپل ویژوال سټوډیو کوډ را هغه کړئ، سرچ یې کړئ او آن یې کړئ. صحیح ده، دا مو چې کله ویژوال سټوډیو کوډ خپل خلاص کړو، اوس د دې نه پس راشئ، دا به زه کلوز کړم. صحیح، دا فایل نه ما سره نه پکار، دا مخکې دي. فرض کړه فایل باندې کلیک وکړه، فایل نه پس راشه اوپن فولډر. کوم ځای کې چې ستا فولډر وي، هر ځای کې هغه فولډر دې را اوپن کړه. دا فولډر زما سره دا به زه را اوپن کړم.
وګوره زما سره دا فولډر اوپن شو. دا پکې تصویران دي او هغه دوه پکې فایلونه شول ډاونلوډ PNG او دا سټایل شو او یو دانه د انډیکس په نوم باندې زموږ سره چې کوم فایل وسو شو دا فایل هم ته اوپن کړئ او همدا شانتې راشه چې کوم تاسو سره زه ګورم چې فایل زما نه څه شو دلته کې په دې بارډر ایمیج کې زما سره چې کوم دا د بارډر ایمیج په نوم باندې فایل زه به دې ته نوم دا رینیم کوم بس صرف بارډر کم صحیح ده تر څو موږ په عذاب نه کې هلته بیا بارډر ایمیج به کوم دا بارډر ایمیج شو راځو خپل ټیکسټ ایډیټر ته او دلته کې ګورئ دا فایل هم ته اوپن کړئ هغه هم اوپن شو دا هم اوپن شو صحیح ده که دا دې خواته کو هغه خوا کړو چې به ښه راشي اوس دې کې زه ډایرکټلی کوم HTML یا د 5 راغلو دا زه انټر کوم زما سره هغه اولنی کوډ ده چې دا ډېر زیات امپورټنټ ده باید هر یو کس دا وکړي دا سټرکچر ده دا به زه نه ختم کړم دا مو شو نو تاسو صرف دلته کې سمپل راشئ او څه کوم زه فلحال یو دانه هغه اخلم دا هیډینګ اخلم څه په نامه باندې هیډ 1 په نامه باندې یو هیډینګ اخلم هیډ 1 مو واخیستلو لیکم چې ویلکم ټو نه welcome we are learning border image صحیح شو دا شانتي مې اوس لیکل وکړل هیډینګ کې اوس به دلته راشم یو ډیپ به واخلم ډیپ اخلي که پاراګراف هر څه ته اخلي هغه ته اخیستلی شي تا باندې ډیپینډ کوي تاسو څه شو خوښ وي موږ دلته لیکو لوریم انټر پسې پریس کا صحیح دا چې کله نه دغه کېږم دلته کې راشئ ویو ته او دا وګوره وډریپ الټ پلس زیډ دا شارټ کټ کې دا تاسو پریس کړئ اوس ګوره یو لاین بل لاین پسې ډایرکټ راځي بدل لاندې به راشي صحیح ده چې دا هم کله وشو دې کې زه دغه کوم یو ډیپ اخلم ډیپ باید به راخیستی وای خو خیر ډیپ مطلب دا یو باکس ده زموږ سره صحیح ده دا وایو ډیویژن یو ایریا موږ واخیستله د دې دننه زه یو هیډ 2 اخلم هیډ 2 مې واخیستو د دې دننه او ورته مې لیکل چې سیف آنلاین اکیډمي هر څه چې تاسو لیکئ هغه پکې لیکلی شئ دې نه پس به راشم دې کې به زه یو ایمیج اخلی ایمیج در سره وي کوم ځای کې پروت وي کولی شئ ایمیج هم راوړئ که ایمیج نه راوړئ همدا شانتې هر څه رقم ته تاسو غواړئ هغه رقم ته تاسو کولی شئ ایمیج زما فلحال نه ده پکار هر څه تاسو ډیپ نه راوړلی شئ ښه خو زه ایمیج نه راوړم که ایمیج مې راوړلو د مارجن یو څه بل څه کتل ایمیج هم راوړلی شئ نو دې ځای کې به زه اوس فلحال څه شی راوړم صرف یو پاراګراف راوړم نو پاراګراف کې هماغه لیکم چې لوریم صحیح دا مو شو زما سره فلحال چې دا ټول شو دا به ته څه کې رن به کې چا سره موږ رن کوو د اوپن ویت لایو سرور سره به رن کوو اوس تاسو وګورئ دې کې زموږ سره دغه ډیزاین جوړ شوی ده دا ډیزاین چې کله جوړ شو اوس خو موږ دې ته فلحال ډیزاین نه ده ورکړی که نه داسې کوم ډیزاین مو نه ده ورکړی کوم سټایل مو نه ده ورکړی دې دپاره چې موږ سټایل ورکړو دلته کې موږ سټایل فایل ته راځو لومړی باید زه دا سټایل فایل دوی سره لینک کوم دا باید لینک ونو لینک کول لپاره ما ورته چې څه کار به کوئ را به شي ټایټل نه لاندې دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې لینک ښه چې لینک مو کله ولیکلو د لینک دننه به تاسو بیا څه کوئ د لینک دننه ولیکئ چې ریلیشن او ریلیشن له چا سره سټایل شیټ سره لیکئ که معمولي تاسو سپیلنګ غلطي وکړئ بیا به کار نه کوي او دې ځای کې href دا د چا سره به راشي دا به راشي کوم فایل چې وي همغه فایل نوم او ایکسټینشن چې یو سپیلنګ کې هم فرق نو کار بیا نه کوي در سره څه مې ولیکل ډاټ کام مې ولیکلو css style ډاټ css وشو ده چې دا مو شو دې نه پس موږ څه وکړو سمپل بس بیرته خپل فایل ته راځو دې ځای کې او ډیزاین میزاین کوو هر قسم ډیزاین چې ته کوئ اول به زه داسې کار وکړم چې د h1 ته به نه ده زما سره ویټ وکړئ زه به نه د h1 ته دغه ورکړم سټایل به ورکړم ورته کوم قسم ته سټایل ورکړئ فرض کړه کلر ورته ورکوم ریډ ټیک شو ګوره اتومات به دا سره ریډ شي بل به زه دا ټیکسټ به لاین کړم سینټر ته صحیح دا مو شو ټیکسټ لاین دغه دغه کړم بکس ته راځو خپل پاراګراف کې سره زما کار نشته فلحال ښه زه پاراګراف ته هم راشم او پاراګراف ته هم یو ډیزاین ورکړو فرض کړئ ته زه بارډر ورکوم
دا کسی اوس ټول ما ان شاء الله چې زده وي مشکل هم نه وتا 5 پکسل سټایل ضرور ده چې سټایل ورنه کوي بیا به اس مزه نه کوي دا سټایل ضرور غواړي دا او دا هم ریډ نه دا به زه ګرین کوم چې دا مو شوز برا شو خپل ډیپ ته ډیپ او ډیپ ته به څه وکړو چې عمومي یو ده نه بارډر به ورکو ورته بارډر به زه څنګه ورکم بارډر به زه ورته ورکم 6 پکسله یا 10 پکسله هر څومره چې تاسو غواړئ یوونه بارډر ورته ورکړئ فرض کړئ زه ورته 6 پکسله بارډر ورکوم او یو سټایل ورکوم رنګ نه ورکوم رنګ هماغه خپله باندې اخلي چې هر رنګ د دوی خوښه وي فرض کړئ زه ورته وایم چې سولیډ دا شو زما سره صحیح ده او نو ګورئ سره ډیزاین شو دې ته اوس که تاسو غواړئ موږ ودرې زه ته وایم دا خبرې ته کوم اوس دې کې وګوره لاندې څومره فرق کوي هغه نشته ده ورسره نو دې ختمولو لپاره اوس موږ څه کولی شو اوس به راشم دې ځای کې د ډیپ دننه ډیپ ده د ډیپ دننه پاراګراف ده دې ته زه بارډر چینج کوم څنګه یې کوم ورته بارډر ورته داسې کوم چې 2 پکسل کوم او سولیډ یې کوم او یلو باید راشي ده صحیح تاسو اوس ورته ګورئ ښه لا دا کیسې خو موږ مخکې کړې دي ټول په دې باندې ښه صحیح پوهېږئ زمانه اوس دې ځای کې موږ مارجن پرون ویلی وو مارجن څه کار کوي مارجن به زموږ سره داسې کار کوي چې دا کوم ډیپ ده زموږ سره دې ته به یو مارجن ورکړي فاصله به ورکړي له دې سایډ نه له بره سایډ نه د بره سایډ نه هرې خوا نه که زه دلته کې ولیکم چې 50 پکسل دا به د ټول سایډ نه څو کې 50 پکسل مارجن به واخلي ومېلدلو چې ګوره راغونډ غوندې شول دې خوا هم 50 پکسل دې خوا هم دې خوا هم شاوخته چې کوم ده او دننه د بارډر سره چې موږ کوم ډیز هغه ورکوو فاصله ورکوو بارډر او د دې کنټینټ تر مابین که هغه ایمیج وي هر څه وي دغه دپاره موږ څه کاروو هغه دپاره موږ فیډینګ کاروو څه شي کاروو فیډینګ کاروو فرض کړه زه غواړم چې دا فیډینګ واخلي لږ فاصله ګوره د دې بارډر او د دې تر مابین راشي دې دپاره موږ فیډینګ کاروو فرض کړه دې ته فیډینګ ورکوم 10 پکسله څو دا به لږ فاصله واخلي وملیدلو طریقې سره دې لږ فاصله واخیستله نو اوس راځو موږ څه شی کوو سمپل دا کیسې مو شولې اوس دې پاراګراف ته ته غواړې فیډینګ ورکړې ګوره دا بارډر سره نښتی ده نو بس سمپل هماغه طریقه ده ته څه وکړه فیډینګ ورته ورکړه او فیډینګ به زه دې ته څه ورکړم 15 پکسل دا ټول شاوخوا ته یې اخلي مکمل هر ځای کې چې ته غواړې که ورته زیاتوي کولی شي چې ورته زیاتې هم کې موږ په هغه کې یو اټو نه ویلی چې اټو به تاسو ته ډېر زیات راشي که تاسو هر ځای کې ویډیوز ګورئ نو تاسو ته به اټو راشي فرض کړه دې ځای کې موږ یو ویلیو ورکړو دا د ټاپ او بټم دپاره ده دې او دې ځای دپاره ده که زه دې ځای کې دوهمه ویلیو هر څه ورکړم فرض کړه ما 15 ورکړه تاسو وګورئ چې دا به څنګه شي دې ځای کې فاصله کمه شي ومېدلو نو دا یو چې و دا بره چې کوم 50 ده د بټم او ټاپ دپاره ده او دا رایټ او لیفټ دپاره دومره ویلیو ده نو زه وایم چې دا خپله باندې اتومات څنګه شي مابین کې برابر شي فرض کړه دې کې نور دې کې زه غواړم فاصله ده ورسره مابین کې زه دا دواړه فاصلې ډیوایډ شي نو دې دپاره بیا موږ اټو کاروو دې دپاره بیا موږ اټو کاروو ګوره دا زه نه لیکم زه ورته وایم چې دا ماته څنګه کا اټو کا خو دلته کې ما ویډ نه ټاکلی د دې دپاره ځکه دې فرق نه لګېږي فرض کړه دې دپاره یو زه ویډ ټاکم ویډ به ورته ورکړم چې څومره 600 پکسله ویډ مې ورته ورکړل تاسو دا ویډ ورته ورکړئ او بیخي پوه شئ ویډ مطلب دا شو دې پراخوالی باید څومره او هایټ د دې اوچتوالی باید څومره راشي هایټ د دې اوچتوالی باید څومره راشي فرض زه دې اوچتوالی ورته وایم چې دا راته څومره کا دا راته 50% 50 هغه کا پکسل کا راته 50 نه 500 پکسل کا راته نن خدای پاک 500 پکسل کا صحیح شو تاسو څو ګورئ زما سره یو دانه ډیپ جوړ شو دا به زه دې سایډ ته کم چې لږ واضح ښکاره شي ریکارډ نه دا ډیپ شو دا فاصله یې بیخي پراخوالی اضافه شو دا به زه لږ کم چې واضح ښکاري دا به زه 400 کم او دا به زه 500 کم صحیح ده تاسو اوس کتلی شئ دلته کې موږ یو ډیپ واخیسته دا فاصله ده وګورئ دا زموږ سره یو ده نه ډیپ شولو اوس زه غواړم چې دا مابین کې برابر راولم دا مابین کې راشي بیخي فاصله فرق ونه کړي دې ځای کې راشي بیا موږ وایو که موږ سره 2-3 دانې وي هغه څنګه موږ ایکول ډیوایډ کوو هغه خبرې موږ وروسته کوو راځي روان دي ښه دې شیانو ته ټینشن مه کوئ پاتې شو اوس موږ د دې سره کار ده نو د دې ختمولو لپاره به تاسو څنګه کوئ دې دپاره چې دغه ځای کې مابین کې سیم ټو صحیح راشي بره نه خو موږ هسې مارجن ورته ورکړی ده صحیح ده
مارجن مو څومره ورکړی ده 50% 50 پکسل ورکړی ده د آټو کا نو دا به په اتومات توګه باندې سي کوم د دې رائټ او لیفت ته چې کوم ویلیو دا هغه به دا واخلي تاسو که هر سایت ته ضرورت و چې اتومات ویلیو ورته ورکړئ د طریقې سره وګورئ دا سنټر ته شو دی خو او دی خو فاصله چې دا هغه سیم راغله نو اکثره به تاسو نه پوښتنه وکړي چې بیا موږ د آټو څه دپاره کارو آټو د همدې دپاره کارول کېږي چې په خپله په اتومات په دواړه خواته چې څومره فاصله ده هغه ایکول دوی ډیوایډ کړي خو اوس زمونږ کار له چیز سره دې شیزونو سره زمونږ کار نشته زمونږ کار له چا سره ده زمونږ کار له غواړو د بارډر کې نه ده که دا وي که تاسو سره فرض که پاراګراف وي که تاسو سره هیډینګ وي هر څه وي داسې کې موږ غواړو د خپلې خوښې یو بارډر د ایمیج د هغه موږ دلته کې راوړل غواړو اصل کې خبره دغه ځای کې وه دومره کې سیمه چوک دا مو د هغه دپاره وکړلې نو سمپل راشئ کوم ځای ته همدې ډیپ ته راشه دلته کې بره به زه لګیا شم نو دې ځای کې موږ څه وایو د دې دپاره لومړی ویلیو چې تاسو سره ده یو خو ګوره شارټ هینډ و ها د دې لومړی پراپرټي چې د هغه بارډر ایمیج سورس ده بارډر ایمیج او سورس دا دلته کې راځي تاسو چې لږ ولیکئ خپله درته راځي دا نو تاسو وکلیک کړئ اوس د همغه شان د نور ایمیج راوړی دا ایمیج به م راوړی ها دلته کې به ایمیج سورس ورته ورکړه چې کوم ځای کې ستا هغه ایمیج پروت ده کوم ځای کې ده فات دی کوم ځای کې ده فرض که کوم فولډر هغه کې پروت و کوم څه نوم باندې ده ما سره یو ایمیج ده 9 ډاټ او څه ورکړئ دلته کې و چې په نام باندې ما سره خو ایمیج ډېرې وې خو چې اوس څنګه شوي نه پی ان جي یا ډاونلوډ پی ان جي هر یو چې تاسو راخلی زه به 9 پی ان جي که راواخلم ورته فلحال دلته کې به زه نو څه ولیکم 9 ډاټ پی ان جي ایکسټینشن ضرور ده ښه دا مو چې ولیکلو نو دې سره یو بله ویلیو هم ده کومه ویلیو ورسره ده خیال مه دې کې دا ښه زه به اوس راشم چېرته کې به زه راشم اوس تاسو وګورئ براوزر داسې کې هېڅ شی هم نشته ده ولې نشته ده دا سلایس ته ضرورت لري سلایس کوو به موږ څه طریقې سره به همدا ایمیج موږ سلایس کوو د دې ایمیج د سلایس کولو لپاره به تاسو داسې کار کوئ ها فلم واخیستلو نو زه به راشم نو به تاسو سلایس کوئ کوم تاسو سره چې فوټوشاپ د کمپیوټر کې به تاسو اوپن کړئ یو طریقه خدا ده فوټوشاپ نه لري انلاین راشه ګوګل ته چې راغلی دا شی زده کړئ ها تاسو کمپیوټر ساينس 20 دې سره ځان بدل کړئ فوټوپیا په نوم باندې انلاین یو دانه ویب سایټ د فوټوشاپ فوټوپیا انلاین صحیح ده فوټوپیا دې چې ولیکل ډایرکټ د ترازی photopia.com هر څه چې تل کې دا دی فوټوپیا دا به تاسو اوپن کړئ صحیح ده photopia.com دا مو چې اوپن کړه دا سیم ټو سیم تاسو سره فوټوشاپ د تاسو ضرورت نشته ته فوټوشاپ انسټال کړئ په دې کې ته کوم قسم ته فایل جوړئ پی ایچ ډي یا دا وګوره کوم جوړه السټریټر والا بل کوم فایل جوړه سکیچ جوړه نو ته کوم قسم فایل جوړه دې نه کوم ذکر اخلي نوې پروجیکټ اخلي نوې پروجیکټ باندې تاسو کلیک وګوره ځکه ځینې تیاری ټمپلیټ شیزونه جوړ شوي دي بیک ګراوند کول چې تر واخلا یوز کا ور سلایډز ملایډز د لپاره وغیرہ شیزونه لپاره دا تیار جوړ دي بس راوي خلزان د لپاره کارولای شي دا یو طریقه شو زمونږ سره ها او بل دا پرس که زما سره یو فایل ده دا ټایم اوپن فرام کمپیوټر نه اوپن کراته کوم ذکر دا فایل سره دا فایل سره په ډیسکټاپ او په بارډر ایم ایچ کیو کنه لاشه بارډر ایمیج هغه فولډر ته چې هر ځکه دا شی ډېر زیات ضروري ده خدای یاد کړئ سره یو شی دا یاد کم باسته نن ورځ درس کې چې فوټوپیا په نوم باندې زمونږ سره یو آنلاین فوټوشاپ ده او دا سیم ټو سیم د فوټوشاپ په شان کار کوي هیڅ فرق نشته د فوټوشاپ سره هغه کار تاسو دلته ښه په اسانۍ سره کولای شئ دا تصویر د زما سره دا زه راوړل غواړم دا مې چې راوړل ګوره تاسو دا کولای شئ هغه فوټوشاپ چې کوم کمانډز دی هغه اپلای کړئ دا وګوره هغه فوټوشاپ در سره نو سمپل دې ذکر راشه سلیکشن واخله سلیکشن کوم څه نه واخله د دې څه کنه کوم ځای د دینه سلیکشن واخله چې څومره ایریا ته غواړئ راولي فرض کړه دلته کې ګوره اوس په لحاظ ما سره د ویډ او هایټ راکې راته صحیح ده کنه ویډ او هایټ د دې څومره ده د دې ما سره شپېته وګوره دا شان ډېر بدی خاطر نه راوځي بس یو ډیزاین پکې راواله بس خلاص بس که شپېته 15 شپېته د لپاره 600 سلایس ویلیو شو نو دوهمه ویلیو زمونږ سره چې د دې لپاره پراپرټي زمونږ سره چې دا هغه د دې سلایسینګ کول دي دلته کې وراشي سو ولیکي چې ولیکي بارډر ایمیج سلایس دا په دلته کې ولیکي دا دی ولیکلو بس څومره سلایس موږ ورکو پات که زه ته شپېته پکسل ورکوم تاسو څو ګورئ چې دا شپېته پکسل نه شپېته سیمپل شپېته ولیکئ تاسو چې آیا دا شپېته صحیح راځي که نه راځي دلته کې اوس موږ ګورو خپل فایل ته راځو مالته کې دغه نه د ورته ورکړی
را نغللو. ولې را نغللو؟ ګورو چې ولې را نغللو، مشکل په کوم ځای کې ده زموږ د کوډ. ښه بارډر ایمیج سورس مو واخیستلو ډیپ دپاره، URL مې ورکړلو. شاید دې ځای کې موږ څه غلطي کړې وي. دې ځای کې زموږ غلطي څه شی کېدلی شي؟ یا داسې کوو ساده به ورته ورکړو، اکثره دا انجوی. ګورې ورته ښه ورونو چې مشکل په کوم ځای کې و، دا ولې د موږ ته ایرر راکولو نه اپلای کېدلو بارډر مشکل دې ځای کې ده. ها زما دماغ هېڅ کار نه کوي، نو پوهېږم ولې. خدای دې رحم وکړي. راځو چېرته کې زه به خپل فولډر ته راشم. وګوره دې ځای کې نه زما سره چې کوم فولډر و دې کې مشکل نشته. ښه ایمیجز په نوم مې یو فولډر جوړ کړه او دا مې ور اچولو. که دا تاسو سره همداسې وي یو فولډر کې مشکل نشته، هر قسم دی چې تاسو غواړئ. ها او بل ته راشم، وګورئ ورته کوم بارډر چې ما لیکلی ده دا به تاسو نه ده، موږ وایو چې کیسکیډینګ سټایل شیټ ده. نو دا وګورم، دا ورا کافي کې دا بارډر دا به چا نه مخکې کې، دا باید د دې مخکې راشي. بس صرف دغه مشکل اوس چې دا کله دې نه مخکې راشي نو تاسو دا اوپن کړئ. کوم ځای کې اوس پر موږ ایمیج نه راوړی، کوم ایمیج چې ته راوړئ سمپل راشه، ایمیجز په نوم باندې فولډر ده، هغه د تا تدارک درکوي او کوم فولډر تصویر دی کې پکار ده. فرض که زما نه هم تصویر پکار ده، نو هغه به راشي. وګوره ډایرکټ راغلو. دې کې ګوره سایز موږ د دې اندازه زیاته کړې ده. خیر دا زه ته اوس سیټ کوم، برابروم سلایس موږ دا واخیستلو. دې نه پس ته کولی شي بل کوم تصویر وي، فرض که زما سره ډاونلوډ په نوم باندې یو تصویر دا راشي، ورته دا به راشي. هلته مو خیال مو چې شي ته وي، خیال مو اصل کې دې ته وي چې کوم یو تصویر ته غواړي چې راوفن کړي. دلته کې زه راځم فوټوپیا ته. ګوره فوټوپیا چې کله زه راغلم، فرض که دا تصویر ده یا هر یو تصویر چې ده یا هماغه تصویر ده، زه به له دې نه وځم. اول دا زه لیف کوم، لیفټ مې کړلو، هماغه تصویر نه ده. هماغه تصویر زه را اوپن کوم. تاسو ته ګوره ایمیجز نه فاست نه ډاونلوډ وکړه، دا ما را اوپن کړه. دلته کې صرف تاسو طریقه کوئ. همدا تصویر زه را نږدې کوم، نږدې کا دې نه واخله ریکټنګل سلیکشن او دا څومره ایریا چې دغه دې پورې دا څومره دا ته انتخاب کړه. ته ګوره څنګه دا راواخلې، ګوره څومره پټ راځي. دا زه چې ته راولې ګوره ډېر شاوخوا تاسو سره زیاده دی اخلي. یو خدا چترالیانو ښه صحیح شو که نه؟ دا شان دي دا تاسو معلوموي راولی به همدغه اندازه به بیا ګورئ هلته مخکې وروسته کم و زیات ورسره کوئ. چې دا هم کله وشو د دې موږ سره درېیمه ویلو چې د هغه د دې ریپیټ ده، چې فرض که موږ سره یې ویلو وي هغه څو ځله ریپیټ شي او راشي. داسې تصویر ته راغسي، فرض مثال هغه خانې ده، هغه ریپیټ راشي که نه را نه شي، څنګه راشي، څه طریقې سره راشي. نو دې دپاره بیا موږ څه وایو، د دې لپاره بیا موږ هغه د موږ وایو د بارډر ایمیج ریپیټ بیا موږ وایو. دلته کې به زه کلیک وکړم او ولیکم چې بارډر چې تصویر به زموږ سره وي که نه وي. په دې کې صبر کوئ، زه ګورم که داسې کوم تصویر موجود و چې هغه بار بار ریپیټ کېږي. فرض که وم او دا درېیم به راواخلم. تاسو اوس ورته ګورئ، درېیم تصویر به زه راواخلم دغه ځای کې. نو د درېیم تصویر زه راخلم کې یو موږ څه ولیکو ډاونلوډ نه 3 به ولیکو. دا وګورئ راغله، خو دا وګوره څنګه ده، بیخي بل شانتې راغلی ده. اوس موږ دې ته ویډیوګانې ورکوو خپله خوښه باندې. اول خو به تاسو دا معلوم کړئ چې دی فرض مثال کم غواړي سلایسینګ که نه زیات غواړي. نو سلایسینګ دپاره خپل کوډ ته مو راشي او دې ځای کې ورته سلایسینګ فرض مثال زه ورته زیاتومه، سوی کومه 40 کومه ورته سلایسینګ. وګوره ورته څومره فرق کوي سلایسینګ سره. فرض که زه ورته 50 کومه، دا به ته هغې نه معلوم کړي اول سایز نور هم خرابېږي. نو بس کم یې کړه ورته 100. دې طریقې سره تاسو د سلایسینګ سیټ کولی را سیټ کولی شئ. دې نه تاسو سایز برابروئ، څومره ځای ونیسي دا کم که زیات. دا وګوره اوس 100 شولو، مخکې مې 30 کړی و، 40 کوي. هر څومره چې ته غواړې هغومره ته راوستلی شئ. یومره ځای به تا سره دا نیسي. ښه دې نه پس به موږ څه وکړو، دې نه پس به سمپل خپل بارډر ایمیج ریپیټ ته به راشو. بارډر ایمیج او دا هم ریپیټ او ریپیټ کې ګوره دا ویلیوګان دي، راوند ورکوي، ریپیټ دی راشي، راوند دی راشي. کوم قسم ته چې تاسو ډیزاین ښه ښایسته راځي برابرېږي هغه شان تاسو ویلیوګان تاسو ویلي دا اوس راوند شولو، څومره زبردست راغلو. که زه دې ځای کې فرض مثال یو بل ډیزاین وي زموږ سره
9 دا خو خیر هغه ویډیو نه واخیستې دي لپاره فرض کړه 5 ورکو ورته د ویلا نور سره برابرې خوري 5 6 په ورکو ورته وګوري ورته همدا شانتي ګوره هغه ځای راځي دلته کې موږ د سلایسینګ نه کړی کله چې تاسو سلایسینګ وکړئ بیا ته پته لګېږي او دلته کې ویلي ورکړئ نو بیا ورته بیخي زیات اسانه وي خو فلحال دې ته وګورئ دا شانتي ګوره بار بار ریپیټ کېږي دا راوند شو دې نورې ویډیوګانې موږ ویلې وي یو سپیس هم ته کولی شي چې ورته ورکړې سپیس دا وګوره دا د یو بل پسې بدل راځي همدا شانتي یو بله ویډیو موږ ویلې وه په دې کې هغه ویډیو زموږ سره چې وه ریپیټ کا راوند ریپیټ او ویډیوګانې وي ورې طریقې سره دغه د سټایل کې راځي نو دا تاسو سره د دې ریپیټ څنګه ریپیټ شي یا ریپیټ نشي سره ډیزاین کې او سټایل کې راشي دې نه پس موږ دې یو بل ویډیو وایو هغه د دې آوټ سیټ دا آوټ سیټ څنګه وي باید بارډر آوټ سیټ که زه دې یو کلر ورکړم بیا تاسو ته بیخي ښایسته ښکاره شي بارډر ایمیج آوټ سیټ فرض دا به ته په هغه کې ورکوې په ته کولی شي 40 او 50 پکسل هر څومره چې ته غواړې د پکسلز کې ورکوو ولې دومره اضافه شو دې دپاره اوس تاسو ګورئ که زه چېرته دې ته کلر ورکړم ډیپ ته او بیکګراوند کلر ورته ورکړم بیکګراوند کلر فرض که زه به واخلم کوم کلر یو پوخ کلر به واخلم دا خام شو بارډر کلر نه بیکګراوند کلر یاره نو دا ته وایي چې زه تیاره کې ناست یم او نن بیخي کیبورډ کار نه کوي بیکګراوند کلر دا ډیپ ګوره یو بیکګراوند کلر شو نو دا په هغومره فاصله اخلي چې څومره موږ ورته آوټ سیټ ورکوو څومره فاصله موږ ورکوو په موږ اندازه باندې به دی دومره اندازه هغه اخلي فرض که زه دا لس کوم تاسو وګورئ اوس ورته لس په اندازه باندې ترې لرې شولو دا کوم د دې بارډر چې و لس په اندازه باندې که دا زه دوه کم شل مې کړل اوس ګوره نور هم ورسره لرې کېږي دا که زه فرض که کموم دا به کمیږي او که زیاتوم دا به زیاتېږي همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا کم او زیات کړئ دا د دې شی شو دا د دې زموږ سره آوټ سیټ شولو فرض که دا 50 کو وګوره ورو بیخي لرې شي یعنې دا بارډر په څومره لرې فاصله کې ترې نه واقع شي 15 مې کړلو 50 مې نه کړلو وګوره دا شانتي بارډر دی نه څومره لرې واقع شي نو دا و د دې سره بله پراپرټي چې هغه آوټ سیټ وګوره دا نور هم نه لرې شولو دې طریقې سره تاسو غواړئ چې دا ایمیج د دا ورسره نږدې راشي او که لرې راشي دا زه ځکه زر لګایم چې یو خو ویډیو رانه اوږده شوه بیخي ما ویل چې زه باندې تاسو 10 منټه ویډیو جوړوم په دې کې خو بس فایده عرب او د بني ادم ارادې یو شانتي نه وي اوس غواړو موږ د دې دپاره ویډ وټاکو یو خو د دې خپل بارډر ویډ ده چې موږ ورکړی یو مخکې کوم ډیزاین دپاره کلر مر هر څه ته ورکوئ یو د دې دپاره موږ ته ویډ ټاکو فرض مثال بارډر ایمیج ویډ صحیح شو هر څومره چې ته ورته ورکوې هغه ته ورته ورکول دا ویلیوګانې دی په کې ورکوې دا وینوټس دي په پرسنټیج کې ورکوې سانټیمیټر او دا بیا وایي دا څه معنا ورکوي صحیح ده ملیمیټر او پکسل او چې کې ته غواړې پوینټس کې هر څه کې ته ورته ورکوې زه به ورته ورکړم فرض مثال دا 40 پکسله کا 40 ور غټېږي او که زه ورته دغه نه دا به کم کو لږ 15 پکسله مې کوي واپس او یا یې 0 کم اوس ورته ګورئ فرض که دا مې نه سپینه علاقه چې دغه دا د بارډر ده ښه دا سپینه چې ښکاري هغه کوم هغه چې ایمیج بارډر چې موږ ورکړی دا د هغه ده په دې نه اوس تاسو کولی شئ دا کم او زیات کړئ په دې طریقې سره ګوره پراخه شولو غټ شولو همدا شانتې کموي کولی شئ کمې کړئ یعنې دا بارډر څومره وي د دې هغه څه وګوره څومره کې راغللو شانتې دی لس پکسله کې ما راوستلو نو دا د دې د بارډر ایمیج او د هغه پراپرټیانې وي بارډر ایمیج شو او پراپرټیانې شولې بله خبره که موږ غواړو چې دا داسې کار وکړو چې دا موږ دا نه غواړو دا شیزونه چې راشي زه غواړم چې دغه وکړم اول به د دې شارټ هینډ هم ته لیکلی شي دا شیزونه به ته اوس ټول 20 لاینو کې ته لیکې ته داسې هم کولی شي چې صرف ولیکه بارډر ایمیج دا شارټ هینډ هم درته وښیم بارډر ایمیج ولیکه او راشه دې ځای کې اول زموږ سره یو آر ایل ویډیو ده یو آر ایل چې هر یو ایمیج ته غواړې هغه راوړې هغه ایمیج ته راوړلی شي فرض که ډاونلوډ څه شي کې فولډر کې ایمیجز په نوم فولډر ده او د کې ډاونلوډ په نوم باندې فکچرز ما پکار ده دا راشي دا چې کله وشوله په دې پسې چې کومه دومره ویډیو ده هغه ویډیو زموږ سره د دې سلایسینګ ویډیو ده فرض که موږ هلته څومره سلایسینګ ورکولو شپېته ګوره سلایسینګ ورنه کړم
دا ګوره دغه شانتي راځي. تاسو چې کله سلایسینګ ورنه کوئ، تاسو چې کله په هغه واخیستلو پکچر اول ځل لپاره ټول دا شانتي راځي، نو ضرور به تاسو دې کې سلایسینګ ورکوئ. سلایسینګ به د همغه ته ګوره یا ولې کې له ځانه ورکوئ او که ځان نه ورکېدو صحیح نه راتللو بیا کوشش کوئ دې طریقې سره تاسو ورته سلایسینګ ورکړئ. او دا یې طریقه ده. دا هم چې کله وشو دوهمه ویلیو زموږ سره چې ده په دې کې هغه د دې ویټ ده سپیس ولګوئ فارورډ سلیش او دې ته پر مثال د دې ویټ څومره کوم زه 80 کوم. وګورئ څومره غټ شولو، ها بیخي غټ راځي. نه وړوکی به یې کړو، لږ څو به یې کړو 100 به یې کړو، 100 پکسله مې کړلو. دا هم وړوکی ده 100 پکسله ډېر وړوکی ده. لږ به اضافه کړو، څومره به یې کړو 40 به یې کړو. دې طریقې سره تاسو ګوره ورته بارډر ورکولی شئ، ویټ ورکولی شئ. دویمه ویلیو د ویټ شوله. بله ویلیو پسې بیا چې راځي هغه د دې د آوټ سیټ و. آوټ سیټ نو د هغو نه څومره بهر وي، فرض زه وایم چې 10 پکسله یې ونه بهر وي، اوس هم ترېنه ډېر بهر، ځکه موږ ته فیډینګ زیات ورکړی. دا فیډینګ د دې ښه دومره چې دا خواته ده، دا د فیډینګ ده. که دا زه 0 کړم تاسو ته به اوس پته ولګېږي. هغه موږ فیډینګ ورته ورکړی و په دې خاطر باندې، ځکه دومره فاصله اخلي، مارجنز هم ورته ورکړی، خو یې بر راځي که نه. نو دغه شانتې دا یې د دې شی شو، نو هم سپیس او سپیس نفس سلیش ولګوئ. اوس وګوره دا د دې څه شی شو، دا د دې آوټ سیټ شو چې څومره ونه لرې لاړ راشي، څومره لرې ونه واقع وي، دا هغه آوټ سیټ ده. هر قسم ته ایمیج چې تاسو راخلئ دا ډېر ښایسته ډیزاینونه بیا موږ جوړوو. چې کله ویب سایټ ته لاړ شو عملي پروجیکټ کوو نو بیا به تاسو هلته کې وګورئ. چې کله موږ کارټس وغیره شیزونه جوړوو نو هلته به تاسو ته بیخي بیا اسانه وي. چې دا هم کله وشو دې پسې بیا د دې زموږ سره ریپیټ کول دي چې کوم قسم ته غواړئ دا ریپیټ شي. هغه ویلیو به ورته د ریپیټ دپاره وکړي، خو ریپیټ به زه هم کوم اثر ونه کړي. نو دغه د دې د ریپیټ ویلیو ده. همدا شانتې دغه شارټ هینډ دپاره د دې ویډیوګانې وي. که مابین کې کومه ویډیو پاتې شي، فرض کړه دا نه ورکوم، ویډ نه ورکوم، مشکل نشته، ته کولی شي بیا د ویډ د دې په ځای باندې دغه ولیکي، هر یک راوند ولیکي. دا شی ته بیا لیکل ضرورت نشته چې ولیکي، صحیح ده. نو دا شارټ هینډ طریقه والا چې دا هم کله وشوله، فرض کړه ته وایې چې نه دا خو سرجي خوند نه کوي، داسې کوم دا ډېر زیات یو شی بل مهم ده. داسې موږ غواړو اکثره خلک داسې بارډر جوړوي، ښه لینیر ګراډینټ جوړوي یا راډیل ګراډینټ، هر قسم ته تاسو غواړئ دا موږ راوستلی شو. په همدې شانتې موږ بارډر ته کولی شو چې لینیر ګراډینټ یا راډیل جوړ کړو. بارډر ایمیج به زه واخلم، دې ته ښه صحیح په غور باندې ګورئ چې دا مهم، دا ډیزاین به موږ ډېر زیات کارو او غوښتنه هم زیاته ده د دې شي. بارډر ایمیج مې چې کله واخیستلو دلته کې به موږ راشو چې لینیر ګراډینټ، لینیر هایفن بیا چې زموږ سره ډیش ګراډینټ دا به واخلو. دې کې به ته ورته ویډیوګانې ورکړې چې هر قسم ته ته غواړې ډیزاین ورکړې، یلو بلو او ریډ او بلو او کوم قسم ته چې ستا خوښ وي، بلو وایټ، بلو او وایټ، بلو کاما وایټ. دلته دا راغلو. فلحال د دې سلایسینګ نشته ځکه دا شانتې راځي. کله چې موږ دې ته سلایسینګ ورکو نو څه کوم، بارډر ایمیج سلایس، دا به زه ورته ورکړم. فرض کړه زه څومره ورکوم 10 پکسله، پکسل نه 10 په سره پته ولیکو. ولیدلو دا دغه ډیزاین کې راغلو. کوم ډیزاین کې راغلو؟ په دې سټایل کې راغلو. همدا شانتې تاسو ورته ویډ او هایډ او دا شیزونه چې کوم هغه ټول ورته وټاکئ چې په هره طریقې سره وي. فرض کړه ریپیټ شي، ریپیټ نه شي، راونډډ راشي، کوم قسم ته راشي. بارډر ایمیج ریپیټ او راوند او وغیره ویډیوګانې چې کومې تاسو ورکولی شئ. آوټ سیټ ورته ورکړئ همدا شانتې دا رقم دا کلر نه خو بل کلر ورته ورکړئ، فرض کا یلو. او دا تاسو ته ما ویلي چې نور به تاسو څنګه ډیزاین چې مخکې یا نورو کې مو کولو سیم ټو سیم هغه رقم ډیزاین تاسو دې ځای کې کولی شئ، هېڅ مشکل نشته ده. یو بل کلر پکې ور اضافه کړئ، خوښه دي یو بل کلر پکې اضافه کړئ، دومره مزه کوي. دلته آوټ سیټ وغیره شیزونه ورته ورکړه، صحیح ده. تاسو ما تنګوئ که نه، دلته کې زما زړه نه کېږي چې ته پرېږدم. بارډر آوټ سیټ څومره 10 پکسل. نو دغه شانتې دا شول د دې آوټ سیټ. دې نه که نور بله ویډیو پکې اضافه کول غواړئ بل هم پکې اضافه کولی شئ. فرض کړه زه ورته وایم چې ګرین، اورنج وغیره دا وګوره نور ویډیوګانې هم تاسو پکې اضافه کولی شئ. نو راډیل شو، هغه شول، هر قسم ته رنګ پکې نور تاسو استعمالوئ، هغه تاسو په بارډرز کې
استعمالولی شئ. یو همداسې ساده خپل پکچر دی یا بل چا پکچر دی نیچرل بیوټي شي راغستی وي هغه هم ته کولی شئ چې راوړئ. وایي نه ما ډیب نور نه دی ډیزاین کړی دا تاسو که غواړئ کارډ یا ډیب هر شی چې وي تاسو ته مختلف قسمه ډیزاینز بیا کولی شئ چې ورته ورکړئ. نن صرف موږ د بارډر ایمیج په اړه باندې خبرې وکړلې آټو کې وغږېدلو دي کې څنګه موږ لینیر ډیزاین څنګه راوړلی شو لینیر ګراډینټ او څنګه موږ پکې ایمیجز راوړلی شو هغه ټولې پراپرټیز مې درته وویل. نو همدا شانتې زه یو شی هم نه پرېږدو مکمل یې وایو چې کله مو دا شیزونه وویل بیا ټول چې یو پروجیکټ وکړو په هغه یو پروجیکټ کې دا څومره شیزونه مو چې ویلي ټول کارول کېږي یو هم نه پاتې کېږي. تاسو به ورته ګورئ دا مارجنز دا فیډینګ دغه بیکګراوند پراپرټیانې شوې دغه بارډر کوم چې وي دا ایمیج پراپرټیانې شوې وغیره ټول به راځي یو هم نه پاتې کېږي. تاسو دې ته په وړه سترګه باندې مه ګورئ صحیح ده. دا در سره وګورئ ویډیو لږ رانه نن ګډه وډه شوه خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې یاد کړي وي ستاسو MB ستاسو وخت نه ضایع شوی نو یو ټکی مو یاد کړی وي صحیح به وي. بل دغه کې ډېر زیات کار وکړئ دا فوټوپیا نه ده تاسو کوشش کوئ چې دا زیات کاروئ دفتر کې وغیره یو ځای بل ځای کې کار کېږي نو فوټوپیا سرچ کوه سیم ټو سیم فوټوشاپ ده هر هغه څه چې ته غواړې هلته وکړي دلته ته کولی شې چې هغه شیزونه لیکل وغیره غونډ شیزونه تاسو کولی شئ دې ځای کې وکړئ او راوړئ ډیزاین یې کړئ. دا ډېره ښه طریقه او ډېره ساده طریقې سره تاسو فوټوپیا یوز کولی شئ. انشاءالله بیا د فوټوشاپ کې یو ویډیو نیمه جوړوم یعنې په یو ویډیو کې کوشش کوم چې ون فوټوشاپ وښیم چې دا څه دپاره کارول کېږي دا شیان او دا ټولز بار او دا چیزونه دا ووایم او تاسو بیا خپل مشکل حل کولی شئ. دا کوشش هم درته کوم خو تاسو موږ دا څه دپاره کاروو موږ غواړو چې یو ویب سایټ ډیزاین کړو موږ PSD فایل بیا هغه HTML ته چینج کوو نور موږ هغه ته عملي کوډینګ کوو هغه موږ فوټوشاپ کې جوړو. دا ډیزاین به تاسو څنګه جوړوئ د ویب سایټ دپاره ځان ته ویب سایټ جوړئ بل چا ته ویب سایټ جوړئ څه دې پکار دي اول موږ هغه ډیزاین کوو هغه که په کاغذ په مخ باندې وي هغه که په PSD فایل کې وي هغه په هر فایل کې وي هغه نه پس بیا موږ کوډینګ کوو. دا شیزونه انشاءالله دې کې تاسو بیا کار وکړئ ځان دپاره صحیح ده. فوټوپیا په نوم باندې photopia.com ولیکئ نو به تاسو سره راشي. صرف د سلایسینګ دپاره استعمالول څه شي کوو دا ریکټینګل دا راواخله او دې ځای کې چې دا څومره پورې بارډر تاسو سره تکرار کېږي راځي دا ایریا ته واخله بس خلاص دومره کې بیا کم زیات ویډیو ته ورته سلایس کې ورکولی شئ. دا اوس زموږ سره نن ورځې درس انشاءالله راتلونکي درسونو کې بیا نور هم ورځ تر بلې زموږ درسونه سختېږي او مهمو درسونو ته ځو له مغلقه کېږي به دې خطر باندې چې نوي ویډیوز او نوي شیان راځي چې هغه به لږ مغلقه اوس نور دومره مغلقه نه دي هماغه ساده شیزونه دي ساده ویډیوګانې دي او دا ډیلی یادوئ.